قدرمنو دوستانو دغه فوز پرون چا ورکړی دی 9 غنټې وشوې ډاکټر فوزیا موږ تاسو ټول پیژنو یو ټیک ټاکر دی فرانس او امریکا کې ژوند تیروي لایو راځي ډیر په حاشي داسې مختلف قسم الفاظ او مختلف قسم ویډیوګانې جوړوي چې پښتانه نه خوښوي د دې په حواله دا خبر راغلی دی چې دغه ټیک ټاکر چا وجلی دی اوس دې خبر کې څومره حقیقت دی آیا دا حقیقت کې چا وجلی دی یا دغه فوز چې کوم چلیږي دا د دروغو فوز دی دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ خو ویډیو سره سره چې څومره هم زموږ ملګري دي زموږ پښتانه وړونه دي هغې له دا ریکویسټ دی درخواست دی چې دغه زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ دا کمنټونه تاسو وکتلو په دې باندې کمنټونه هم ډیر زیات شوي دي همدغه یو تپوس یې کړی دی چې آیا رښتیا ریل کې دغه ټیک ټاکر چا وجلی دی خو چې څومره هم جوابات ورته میلاو شوي دي همدا یو خبره شوې دی چې او دا چا وجلی دی اوس دغه خبر بیا دې نه وروسته ما ډیر زیات سرچ هم کړو او په ګوګل باندې ما سرچ کو په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې هم ما سرچ کو خو داسې څه خبره نشته دی خو دغه ملګري چې کوم پوسټ ورکړی دی د دې آی ډي هم ما وکتله لکه داسې د دروغو خبرونه دغه لږ هم نه شیر کوي کوم خبرې چې شیر کړی دی داسې ویل کېږي دغه ملګري کمنټونو کې ورنه بار بار دغه تپوس کړی دی چې آیا رښتیا دا چا وجلی دی هغې ورته همدغه یو خبره کړې دی چې او ریل کې بالکل وایي دا حقیقت دی چې دا فرانس کې چا ووجله او که دغسې شوي که موږ تاسو ګورو دې چې کومې ویډیوګانې جوړولې د دې د لاسه زموږ ټول پښتانه په شرمونو شرمېدلي وو دغه یو انګریز سره واده کړی او دا خوا کې ورسره ښکاري دا به ورسره هم لایو راتلو داسې قسمه الفاظ به استعمالولو داسې قسمه ویډیوګانې به جوړولې چې هغه بالکل د قاتلو نه وې هیچا هم نشوې کتلی